چې څوک ننوځي غلاګانې کوي بله کوي نو چې بیا زموږ ملګرو دا کسان لیدلي وه چې دلته ننوته بیا موږ ورپسې ورغلو چې ورغلو دوی داسې کړي وه چې دا یو ملګري لاسونه یې تړلي وه او درې خلاص وه نو دوی داسې وویله چې دا زموږ سره دوی خپل هدف ته رسېدلي نه وه دوی خپل هدف ته رسېدلي نه وه دوی وویله چې موږ ته نور غله راغلي وه پوه شوې خو بیا چې موږ د کور د مالک سره رابطه وکړه کور مالک وویل چې دلته زما ډېرې پیسې پرتې دي موږ چې ورغلو هغه نښاني یې راکړه دا ځای مو دا پیسې راواخیستې برآمد مو کړې بیا مو پوښتنه وکړه دا سړی چې څه نوم یې راځي حاجي غلام دستګیر زما افسر دی و دا ته به دا پیسې حواله کړي نو موږ دا پیسې اوس راوړلې و دا درته حواله کوو او دا به کور ته کسانو سره لیږي چې تر هغو ته خپل کور ته ورسوي دا د طالبانو دیانت امانتداري او تقریبا په یو ساعت کې دا هر څه طالبانو کړي دي یوه انا د دې نه ده ضایع شوی دا سړی د پیسې تو ضایع شده به تو سپرده شد کس رشوت تهدید از طالبان خوش هستی پیسه تعداد پیسه 15,92,500 افغانی 50,000 $4 تا انگشتر اطلاع حوالی تو شد مالک از این پیسه توستی 15,92,500 افغانی که خود ما حساب کردیم در حضور حاجی غلام دستگیر $50,000 2,500 یورو که از یادم رفته بود یورو پیسش ما را بده یورو را بده و 4 دانه انگشتر این 2,500 یورو هم پیشش بود این پیش حاجی صاحب بود این نمشته کردیم 4 دانه انگشتر تسلیم حاجی صاحب به خانه میرسانیم با امن باشه دیگه تحقیقات جریان داره تا که دزداد دستگیر شود و اینی 4 نفر جرم ثابت نیست که یادم خانه بودن دستگیر شدن پیش طالباست بعد از تحقیقات عدلی و قضایی ثابت میشه که دوست کیستن. نعره تکبیر! امارت اسلامی افغانستان زنده‌باد! جنرال مبین زنده‌باد!